سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. په دې ویډیو کې تاسو ته دا معلومات درکوم چې د واده نه پس د ښځې شاته حصه یا شاته کوم وجود چې وي هغه ولې غټېږي او د سره سره د سړي هم وجود غټ شي. د دې خبرو په باره کې تحقیق سوی چې د ښځې او د سړي د وجود ولې غټېږي او یا د ښځې شاته حصه ولې غټېږي. قدرمنو دوستانو، په دې باندې مختلف قسم ریسرچ هم شوي دي او دا ویل شوي دي چې د جسم د غټېدو امکان په هغه کسانو کې ډېر وي چې واده کړی وي په مقابله کې د هغه کسانو چې واده نه وي کړی. د دې لویه وجه دا ښودل شوې ده چې د واده نه پس یو سړی یا یوه ښځه چې هغوی واده کړی وي نو هغوی د خپل ژوند ملګري نه د متاثره کېدو څه ضرورت نه محسوسوي. نو په دغه وجه باندې هغوی خپل صحت ته پاملرنه نه کوي، خپل وجود ته نه ګوري، نو د هغوی وجود غټېږي او خرابېږي. دې سره سره یو تحقیق دا هم وایي چې کله هم ښځه او خاوند ډېر زیات روټۍ وخوري په مړه خېټه باندې بیا دوی کوروالی کوي، نو په دغه دوران کې د ښځې او د سړي د وجود حصې غټېدلی شي، ځکه چې د مړې خېټې کوروالي سره خېټه هم غټېدلی شي. نو په دې کې ضرورت دا دی چې کله هم ښځه یا سړی د کوروالي نیت وکړي او خپل خاوند سره یا خپلې ښځې سره کوروالی کول غواړي، نو د هغې نه وړاندې په کار ده چې دوی پلینینګ وکړي او کم از کم دوی د روټۍ خوړلو نه 2 یا 3 ګنټې وروسته کوروالی وکړي، نو بیا به د دوی وجود ټیک وي. دې سره سره داسې هم ویل کېږي چې د واده نه وړاندې ښځه او سړی اکثر زیاتو محفلونو ته یا خپلوانو کره د پروګرامونو دپاره ورځي، نو دوی په دغه دوران کې هم د خپل صحت څه خاص خیال نه ساتي، څه خاطرخوا خیال نه ساتي. نو په دغه دوران کې هم د دوی د وجود حصې غټېدلی شي، ځکه چې هلته کوم غیر معیاري خوراکونه کېږي، نو دوی فکر کوي چې هسې خو هم واده کړی دی او د نور چا د امپرس کولو ضرورت نشته، نو د دوی د وجود دغه حصې غټېدلی شي. په تحقیق کې دا هم ویل شوي دي چې دغه موټاپه چې کومه ده یا وجود غټېدل دا هم یو لوی نقصان دی. په کار ده چې په دې باندې ښځه او خاوند ډېر زیات د احتیاط نه کار واخلي. یو جهان مننه چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله.